مهم خبر پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني به ډیر ژر هیواد ته راستون شي. په مسکو کې د افغان سفیر تاییدوي چې دوی له ولسمشر غني غوښتي ترڅو په کابل کې د کیدونکي افغانانو غونډه کې ګډون وکړي چې په پلان کې ډیر ژر به کابل کې دایره شي. په سلامونو مو ورکړی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس وروستۍ دعوې رد کړي چې په افغانستان کې 3 امریکا اتباع بندیان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد آریانا نیوز ټلویزیون ته ویلي په افغانستان کې یوازې 2 امریکایان بندیان دي چې دوی چمتو دي امریکا کې د بندي افغانانو د تبادلې په صورت کې کوشش کړي. تر دې مخکې ټام ویس د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې امریکا هڅه کوي د طالبانو له بند څخه 3 تنه امریکایان خوشي کړي. ټام ویس یادونه کړې جورج ګوزمن، محمد شاه حبیبي او ریان ګوربیټ هغه 3 امریکایي اتباع دي چې له طالبانو سره بندیان دي، خو مجاهد دوی د محمد شاه حبیب په نوم کوم زنداني نه پیژني. په همدې حال کې د امریکا تحقیقاتو فدرالي ادارې FBI د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د محمد شاه حبیبي د ورکېدو په اړه معلومات غواړي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.